په اروپا، امریکا، کاناډا او اسټرالیا هیوادونو کې د افغان استازولیو د قونسلي خدمتونو د ځنډېدو په هکله اړین وضاحتونه. په انګلستان، بلجیم، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولنډ، سویډن، ناروې، کاناډا او اسټرالیا هیوادونو او د آلمان هیواد په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان استازولیو د اړوندو کړنو په لړ کې اداري او مالي فساد، په چارو کې د نه روڼتیا او له مرکز سره د نه همغږۍ له امله چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت لخوا د روان کال د جولای په 13مه نیټه کومه اعلامیه خپره شوې ده، له مخې د پورتنیو استازولیو قونسلي خدمتونه لکه وثایق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور اسناد د مرکز او اړوند نهادونو سره اعتبار نه لري. د دې اعلامیې په هکله لاندې وضاحتونه وړاندې کیږي. د پاسپورټ تمدید سټیکر د اروپا، امریکا، کاناډا او اسټرالیا په پورتنیو هیوادونو کې د پاسپورټ د تمدید ټول سټیکرونه باطل دي، خو هغه تمدید سټیکرونه چې د اعلامیې له صادرېدو مخکې اجرا شوي وي او افغانستان یا دریم هیواد ته پرې سفر شوی وي او د جولای له 13مې مخکې د تګ راتګ مهرونه ولري د منلو وړ دي. د ویزې سټیکر په اړه د اروپا، امریکا، کاناډا او اسټرالیا په پورتنیو یادو شویو هیوادونو کې ټولې صادرې شوې ویزې د اعلامیې له نشر وروسته د اعتبار وړ نه دي. هغه وګړي چې له یادو استازولیو څخه د افغانستان ویزې ترلاسه کړي او اوس مهال په هیواد کې شتون ولري، کولی شي چې د ویزې د اقامت له مودې سره سم په افغانستان کې پاتې شي، خو له هیواده د وتلو وروسته په یادو ویزو بیرته افغانستان ته سفر نشي کولی. وثایق او مصدقه سندونه د یادو استازولیو له لوري وثایق او مصدقه سندونه چې د پورتنۍ اعلامیې له خپرېدو مخکې یا وروسته صادرې شوي وي او له مرکز سره ثبت نه وي د منلو وړ نه دي، ځکه چې یاد سندونه د مرکز سره په نه همغږۍ او د منلو شویو اصولو څخه په ښکاره سرغړونه ترتیب او صادریږي. په اروپا کې معتبرې استازولۍ په اروپا کې د افغانستان لاندې 15 استازولۍ له مرکز سره د همغږۍ درلودلو په اساس له پورتنیو ذکر شویو محدودیتونو څخه مستثنا دي او د افغانستان نورو استازولیو په څیرې قونسلي خدمتونه او اسناد د منلو وړ دي. د آلمان هیواد په منشن ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګري، په هالند کې د افغانستان سفارت، په اسپانیا کې د افغانستان سفارت، په بلغاریا کې د افغانستان سفارت، په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت.